د خوش اخلاق انسان لس علامې دي او دا د قرآن او د حدیث نه معلومیږي چې کوم انسان خوش اخلاق نو هغه کې به لس صفتونه موجودي. اولنۍ صفت الحیا، کوم انسان کې چې حیا موجوده وي دا به خوش اخلاق وي. کوم انسان چې بې حیا وي دته خوش اخلاق ویل دا صحیح نه دي، دا به خوش اخلاق نه وي. دویم التواضع، خوش اخلاق انسان کې به عاجزي، اکې به تکبر نه وي، هر ټیم کې به دا اکې عاجزي. او دریم الصدق، خوش اخلاق انسان دا به رښتیا وي، همیشه خپلو خبرو کې به هم رښتیا وي، ګواهۍ کې به هم رښتیا وي، په مجلسونو کې به هم رښتیا وي، هر ټیم به دا رښتیا وي. څلورم نمبر الشفقة والرحمه، خوش اخلاق انسان هغه کې به شفقت او رحمت وي، په انسانانو باندې به رحمت کوي او دارنګې رحم به پرې کوي، په حیواناتو باندې به رحم کوي. او پنځم نمبر خوش اخلاق انسان کې به صبر، هر څومره مشکلات او تکلیف چې په د باندې راشي دا به صبر کوي، بیماری کې پرې راځي، که فقر پرې راځي، هر قسمه مشکلات چې پرې راځي دا به صبر کوي. شپږم نمبر صفت د خوش اخلاق انسان العفو، خوش اخلاق انسان به معافي کوي. معافي چې کله بچا باندې د هغه وس ورسیږي او بیا هم دا معاف کړي نو دا انسان خوش اخلاقه دی. ځکه علما فرمایي چې ان الکریم اذا قدر عفه، کریم او عزتمن سړی چې کله بچا قادر شي وس ورسي او نو دا معافي کوي، هغه خلق معاف کوي. اووم نمبر توقیر الصحابه، خوش اخلاق انسان به صحابه و عزت کوي. کوم انسان چې په صحابه ته په زړه کې بغض او کینه لري دا انسان خوش اخلاقه نشي کېدلی. اتم نمبر صفت د خوش اخلاق انسان اتباع الصحابه، دا سړی به د صحابه تابع، د صحابه د هرې طریقې هغې په نقش قدم به روان وي او د هغې د طریقو پابند وي. نهم نمبر الاجتناب عن سوء الظن، خوش اخلاق انسان به د ناکار او د بدو ګمانونو نه ځان ساتي، په چا باندې به بدګماني نه کوي. ډېر انسانان داسې چې هغه یو پاکه زنانه به یو په هغې به بدګماني کوي، یو پاک سړی به یو په هغه باندې به بدګماني کوي. او لسم نمبر حفظ اللسان، خوش اخلاق انسان به خپل ژبې حفاظت کوي، کنځل به نه کوي، فحشګویي به نه کوي، غلطې خبرې به نه کوي، لعن طعن به نه کوي. او دارنګې یولسم نمبر صفت د خوش اخلاق انسان الاجتناب عن الحسد، خوش اخلاق انسان دا به حسدګر نه وي، د چا سره به کینه نه کوي. او دولسم نمبر صفت د خوش اخلاق انسان الاجتناب عن اللهو واللعب، خوش اخلاق انسان به د لهو و لعب او د فضولیاتو او د بې فایدې کارونو نه ځان ساتي. دا دولې صفات چې په چا کې پیدا شو دا انسان کامله خوش اخلاقه دی. او دا صفات چې په چا کې نه وي نو دلته خوش اخلاقه ویل دا صحیح نه دي، د دغه انسان خوش اخلاق